د مهمو خبرونو سرټکی. افغانستان ته د قرغیزستاني پلاوي راتګ، ایران ته د عامه روغتیا وزارت د پلاوي سفر، په هیواد کې د 961 جریب ځمکې دولتي تثبیتېدل، او د پاکستان د مخکینی لومړي وزیر عمران خان په اړه د هغه د کورنۍ اندېښنه. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه د لندۍ 28مه. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان ته د قرغیزستاني پلاوي رسمي سفر سره هممهاله د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه په افغانستان کې پرانیستل شوه. په دې مراسمو کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر بکیت صدیکوف ګډون درلود. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د قرغیزستان د سوداګرۍ خونې پرانیستل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام ګڼل کیږي. همدارنګه د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي او د قرغیزستان د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر بکیت صدیکوف په کابل کې ګډه ناسته کړې ده. صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې د دې ناستې د بحث اصلي محور د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچې لوړول، د صادراتي توکو مشخصول، د ترانزیت پراختیا او د ترانزیتي هوکړو لاسلیک، د پانګونې جذب، د نندارتونونو او سوداګریزو ناستو جوړول وو. په دې ناسته کې دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخوانیو هوکړو پر پلي کېدو هم ټینګار شوی. اقتصاد وزارت د ملګرو ملتونو له ادارو سره د همغږۍ په ناسته کې د بشري مرستو پر شفافیت، د انکشافي پروژو پر پیاوړتیا او د ملي لومړیتوبونو له مخې د مرستو د تنظیم پر اړتیا ټینګار کړی دی. د دغه وزارت په وینا په دې ناسته کې د بیړنیو مرستو پر ځای د دوامداره انکشافي پروګرامونو پر لور د تدریجي تګ، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او په لرې پرتو سیمو کې د اغېزناکو پروژو پر پلي کېدو بحث شوی دی. همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو استازو د خپلو روانو فعالیتونو په اړه معلومات وړاندې کړي دي او د راتلونکي کال لپاره د بشري او انکشافي مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. د عامه روغتیا وزارت د خواړه او درملو مرستیال مولوي حمدالله زاهد د یوه رسمي پلاوي په مشرۍ ایران ته سفر کړی او د ایران د عامه روغتیا وزارت او د درملو او خوړو د سازمان له چارواکو سره د همکاریو پر پیاوړتیا، د تجربو شریکولو، د لاسلیک شوي هوکړه لیک د عملي کېدو او افغانستان ته د خوړو او درملو د وارداتو د اسانتیا په اړه خبرې کړي دي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي اړیکو د لا پراختیا لپاره مهم بلل شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP راپور ورکړی چې روان ژمی په افغانستان کې څه باندې 18 میلیونه کسان د خوړو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یاد سازمان په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو بنسټونو د بودیجې کمښت، د خوارځواکۍ د درملنې خدمات محدود کړي او د ژمي په سړو میاشتو کې د ماشومانو د مړینې احتمال شته. په افغانستان کې د WFP مشر ویلي چې کورنۍ ورځې بې خوړو تیروي او د بقا لپاره هڅه کوي. د ماشومانو د مړینې کچه په زیاتېدو ده او ښایي په راتلونکو میاشتو کې زیاته شي. په راپور کې راغلي چې وچکالۍ، زلزلو، د عایدو کمښت او له ایران او پاکستان څخه د راستنېدونکو جبري ایستنې بشري وضعیت ترینګلی کړی دی. عدلیې وزارت ویلي چې د روان مریض کال له پیل راهیسې په ټول هیواد کې نږدې 961,000 جریبه ځمکه چې تر غصب او غیر شرعي تصرف لاندې وه د اسنادو او مدارکو پر بنسټ امارتي تثبیت کړې ده. د دغه وزارت په وینا دا ځمکې په کابل او 33 نور ولایتونو کې موقعیت لري او د متصرفینو پر وړاندې یې پریکړه ابلاغ شوې ده. همداراز د نږدې 29,000 جریبه ځمکې دوسیې د شرعي فیصلې لپاره اړونده محکمو ته سپارل شوي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ ویلي چې له کلیوالو کورنیو سره
اوه میلیونه یورو مرسته کوي. د اروپایي ټولنې استازي ورنیکا بوسکوویچ پوهار ویلي چې د دې مرستې پر مټ حتی د لرې پرتو سیمو کورنۍ کولی شي چې له خپلو شتمنیو څخه د اقلیم بدلون پر وړاندې ساتنه وکړي. دغه پروګرام په کلیو کې د طبعي پیښو پر وړاندې لکه وچکالیو، سیلابونو او د کوچنیو اقتصادي فرصتونو لپاره رامنځته شوی. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا وایي چې د اګست په 21 په کونړ او ننګرهار کې شوې زلزلې له 2000 زیات کسان مړه کړل او نږدې 9 میلیون وګړي اغېزمن کړل. اوچا ویلي که څه هم مرستندویه بنسټونو تر اوسه 324 زره کسانو ته مرستې رسولې، خو د بودیجې د کمښت د مرستو بهیر له جدي ننګونو سره مخ کړی دی. د ژمي له رارسېدو سره لا هم زرګونه کورنۍ بې سرپناه دي او سرپناه، تودوخې او ژمنیو توکو ته بیړنۍ اړتیا لري. مالیې وزارت ویلي چې د روان کال د مرغومې میاشتې له 20 څخه د راتلونکي کال د اوري تر 21 نیټې پورې د 6 نورو ادارو د ثبت شویو متقاعدینو حقونه ورکوي. یاد وزارت ویلي په دغه مهالویش کې د برېښنا شرکت، د ښاري اوبو رسونې او کانالیزاسیون شرکت، عمومي ریاست، د کار او ټولنیزو چارو وزارت، د ملي راډیو تلویزیون ریاست او د مالیې وزارت د متقاعدینو سربیره د کورنیو چارو وزارت ډګروالان شامل دي. د کانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت د کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 900 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د سیمنټو 15 سترې پروژې د کندهار ترڅنګ په هرات، جوزجان، لوګر او پروان ولایتونو کې قرارداد کړي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په کندهار کې د سیمنټو د جوړیدونکې فابریکې په اړه ویلي چې په راتلونکو 5 میاشتو کې به په فعالیت پیل وکړي. د نوموړي په وینا یاده فابریکه د کندهار ولایت د شوراندام په سیمه کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پر 100 جریبه ځمکه جوړیږي او د جوړېدو چارې د تیرو 2 کلونو راهیسې دوام لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې اوس مهال پر 2 کورنیو هوایي شرکتونو سربیره 9 بهرني شرکتونه هیواد کې د هوایي چلند برخه کې فعالیت لري. دغه وزارت ویلي چې د ایران د وارش شرکت به سبا د پنجشنبې په ورځ د تهران کابل او کابل تهران ترمنځ خپل الوتنې پیل کړي. د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت ټینګار کوي چې د نورو هیوادونو د هوایي شرکتونو لپاره د لا زیاتو اسانتیاوو د برابرولو هڅې دوام لري. د پاکستان افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د ترانزیتي لارو د تړل کېدو له امله تر اوسه د پاکستان سوداګرۍ ته له 4.5 میلیارډ ډالرو زیات زیان اوښتی دی. پاکستاني رسنیو د یادې خونې له قبل راپور ورکړی چې د کرنې او ودانیزو چارو مهال هره ورځ د 50 څخه تر 80 میلیون ډالر پورې صادرات کېدل. دوی خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو د نارنج او کچالو په څیر موسمي صادرات به د ډسمبر له میاشتې تر مارچ پورې شاوخوا 200 میلیونه ډالر نور هم زیان وبیني. د احصایه معلوماتو ملي ادارې ویلي چې په روان مریض کال کې د ټول هیواد په کچه 447 زره میټریک ټنه د وریجو حاصلات راټول شوي دي چې د تیر کال په پرتله حاصلات 2 سلنه لوړ شوي دي. د دې ادارې په وینا سږ کال په 18 ولایتونو کې پر 115 زره هکتاره ځمکه د شولو کرکیله شوې وه چې د تیر کال په پرتله د شولو تر کښت لاندې د کرنیزې ځمکې ساحه هم پراخه شوې ده. د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان 2 زامنو له سکای نیوز سره په مرکه کې د خپل پلار د ژوندي پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. هغوی ویلي ګمان نه کوي چې عمران خان بیا کله ژوندی وویني. قاسم او سلیمان خان د سکای نیوز خبریال یلدا حکیم ته ویلي هغوی له خپل پلار سره د 2023 کال له اګست راهیسې خبرې نه دي کړې او هغه په زندان کې په مرګ خونه کې ساتل کیږي. دغه خبرې وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په زندان کې د هغه د له منځه وړل کېدو راپورونه هم خپاره شوي وو. سپینې ماڼۍ په تازه راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به یې دغه هیواد ته د هغو هیوادونو د وګړو پر ننوتلو محدودیتونه پراخ او سخت شي چې
امنیتي څېړنو پلټنو او معلوماتو شریکولو کې جدي نیمګړتیاوې لري. د دغه فرمان له مخې پر افغانستان او د 11 نورو هیوادونو پر وګړو پخواني بشپړ محدودیتونه پر خپل حال پاتې دي. اخوا د افغان ایواک په څیر نورو بنسټونو د دغو پریکړو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. او وروستی خبر مو هم دا چې د اوکراین د دفاع وزارت خبر ورکړی چې متحدینو سږ کال د اوکراین د وسلو له تولید سره نږدې 15 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر دینیس شمیهال دغه څرګندونې پرون سهشنبه د اوکراین د دفاعي اړیکو د تماس ډلې سره له آنلاین غونډې وروسته کړي دي. د اوکراین د دفاع وزیر ویلي چې جرمني پلان لري راتلونکي کال کې 11.5 میلیارده یورو پوځي مرسته برابره کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو هم دومره وو.